بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې ورځ چې کوم وه په کیوریانو کې مو کار وکړئ. لومړی چې کوم اکسس مو شروع کړ ټیبل و، دغسې وروسته کیوریز و. نن راځو فرم ته. فرم وایي چې فرم شروع کوو او د فرم جوړښت او ایډیټ دا ټول چې کوو وایي. ګورئ لومړی چې کوم وه ټیبل جوړول ډیزاین مو وویل، دغسې وروسته کیوري وه او نن چې دی فرم دی. فرم چې کوم دی دا د ټیبل هغه فرونټ هیډ، یعنی کله چې یو ټیبل موږ ډیزاینوو، په یو ټیبل کې تغییرات راولو، هغه د چا په مرسته باندې؟ د فرم په مرسته باندې. یعنی کله چې یو څه موږ پرینټ آماده کوو یا یو ریپورټ آماده کوو، لومړی باید په فرم کې د هغه ترتیبات او تنظیمات چې کو ویږو. یعنی کولی شو د فرم په واسطه باندې ښه سټایل ورکړو، ښه لوکس چې کو جوړ کو، ایډیټ پکښې کو پکښې وکړو. نو راځو فرم ته. یو ټیبل را سره دی د سټار په نامه باندې. دلته چې کوم دی فرم په څه کومو طریقو سره چې کېږي جوړېږي او څنګه کولی شو فرم جوړ کړو. لومړی چې کوم دی دلته فرم لیکلی، کله چې په فرم باندې کلیک وکړئ ګورئ زموږ سره چې کېږي یو فرم را سره جوړېږي. په دې فرم کې ګورئ زموږ سره وایي په دغه ټیبل کې چې کوم دی 10 کسان دي. لومړی کس کې ته چې وسپیلن یې ته کولی شې دې لارې نور کسان چې کې راولي. ګورئ ټول کسان درته چې کوي درته راولي. بیا که چېرې غواړې مثلا دا اخري ټیبل ته دې ورولي او دا چې کوم دی لومړی ریکارډ ته چې کوي ورولي. غواړئ چې یو نوی کس اضافه کړي، نیو بلانک ریکارډ په نامه باندې دی. غواړئ چې یو نوی کس هم پکښې چې کولی شي پکښې اضافه کولی شي. صحیح شو؟ دا یوه طریقه. او دویمه طریقه راځو دا به کینسل کړو، ورته وایي چې دا فرم چې کوو نصب ته وایي. غواړئ چې دا سمت کوي نو یس. دغسې وروسته چې کوم دی بیا به کریټ ته راسي او دلته کوم چې دی فرم ډیزاین دی. فرم ډیزاین چې کله کلیک کوئ تا ته ګورئ دا چې شو راخلاص شو. اوس کوم ټیبل چې دی هغه ټیبل غواړم راخلاص کړم. اډ ایکسټینډ فیلډ دا به ورته وایي شو آل ټیبلز. ټیبلونه د چې راته ښکاره کړه. دا یو ټیبل موږ سره شته دی، د دې فیلډونه اخیستلی شي دلته چې کولی شي ښولی شي. مثلا زه ورته وایم چې آی ډي دې وي او بل چې کوم دی نیم دې وي دا دې وي را سره، او دغسې وروسته چې کوم دی پروینس ولایت دې وي دا دې وي را سره، او دغسې وروسته چې کوم دی پیس دې وي. دغه څو شیانې زه چې کوم دلته راخم دلته چې کوم ایږدم. صحیح شو؟ د دې ځای څخه ته کولی شئ چې دا ټول چې ترتیب هم کړي. مثلا دا راوړم داسې کوم طرف ته د چپه طرف ته دلته چې کوم سره برابروم. مثلا دا راځم په دې ساحه کې ایږدم او یو څه دې له دوی څخه چې ولري فاصله ولري. صحیح شو؟ مثلا راځم دا چې کوم دی دې ساحې ته راوړم او دغه اندازه لږ د ده څخه لرې کوم. صحیح شو؟ دلته او دغه چې کوم دی راځم دا دې ساحې ته راوړم په دې ساحه کې دې وي. صحیح شو؟ او پیس چې کوم دی دا ورته وایم چې دا دې هم په دې ساحه کې. اوس راځم دا چې کوم ثبتوم کنټرول ډبلیو ورته وایم یس ورته وایم. دا فرم په څه نامه ثبتوي؟ د فرم 1 په نامه باندې. اوکې اوس وګورئ د فرم 1 په نامه زموږ سره چې دلته جوړ شو. وګورئ دا لومړی چې کوم دی دا لومړی ریکارډ دی او دغسې وروسته دویم ریکارډ، دریم ریکارډ، څلورم. دا ټول ګورئ ټول ریکارډونه هغه څه چې موږ راخیستي وو. څه مو راخیستي وو؟ آی ډي وه، نیم وه، پروینس وه او پیس وه. دا شیان موږ چې کړي وه راخیستي وو. صحیح شو؟ ښه راځو کنټرول ډبلیو دغه فرم چې کوم دی دا هم چې کو له منځه وړو، ډیلیټ ورته وایي دلته یس کوو. راځو د فرم بله طریقه. دغسې وروسته بلانک فرم دی. بلانک فرم هم لکه په فرم ډیزاین یو بلانک یو سپینه صفحه دلته چې کوي درته درکوي. بیا ته کولی شئ چې دغه فیلډونه ورته چې کوي ورته راخلي، کوم فیلډ ته چې ضرورت وي هغه ورته راخیستلی شي. صحیح شو؟ کریټ ته راځو. دغسې وروسته یې چې کوم دی فرم ویزټ دی. دې لارې هم چې کولی شي یو فرم جوړولی شي. فرم ویزټ ته راځم، فرم ویزټ ورته وایم. دغسې وروسته ګورئ دلته چې کوم دی ټیبلونه دي. که ټیبل یې که کیوریان یې ټول چې کوي درته راپورته کوي. کوم یو غواړئ چې د کوم یو څخه فرم جوړ کړي. دلته کولی شئ چې یو فیلډ یې چې راواخلي او دې ځای کولی شئ چې له منځه یې یوسئ. دلته کولی شئ ټول فیلډونه یې راواخلي او دلته ټول له منځه یوسئ. مثلا زه دې کوم ټیبل چې دی دې ټول فیلډونه راخلم. دغسې وروسته نیکسټ ورته وایم. دلته نو څو خبرې دي. یو کم کالمر دی او ټبلر. غواړئ چې دغه کوم فرم ته جوړوئ دا په کومه بڼه سره جوړ شي؟ د کالمر په بڼه دی او که د ټبلر. لومړی چې کوم دی کالمر بڼه لکه مخکې چې مو ویل. اوس دې اوفن په کوم ویو سره دا چې شي ښکاره شي؟ ډیزاین ویو دی بیا او که ډاټا شیټ وي په کوم ویو؟ مثلا زه ورته وایم چې په همدې ویو سره شي سره شو شي. اوس دلته اوکې ورته. اوس وګورئ دغې بڼې ته کومه بڼه وایي؟ د کالمر بڼه وایي. راځم دا وارې بیا چې کوم دی ټبلر په بڼه چې کوم جوړوم. ډاټا راځم کریټ ته او دغسې وروسته راځم فرم ویزټ ته او دلته ورته وایم چې دغه فرم راته جوړ کړه. نیکسټ د چې په کوم بڼه؟ د ټبلر په بڼه. نیکسټ او دغسې وروسته یې فینش. اوس وګورئ دغې بڼې ته بیا چې وایي ټبلر. لکه یو ټیبل چې د ښکاره کېږي ټول فیلډونه درته چې کوي درته شو کوي. صحیح شو؟ راځم دې ته مثلا دې کې مې چې راخلاص مې کړي. دلته کومه بڼه ده؟ کالمر بڼه یې شتون لري.
په کلمر بڼه کې اوس نو کولی شي ګورئ چې کله یو فرم ته راسي په دې کې بیا تغیرات راوستلی مثلا دا قسم چینجولی شي بل قسم راوستلی شي هر څه تغیرات چې کولی شي پکښې کولی شي مثلا دې ته زه رالم غواړی چې یو نوی کس پکښې شي کې پکښې اضافه کړي په دې کې کولی شي چې یو نوی کس هم چې اضافه کړي مثلا دا کس د چا په نامه دی د احمد په نامه دی تخلص یې چې دی ګورئ لاست نیم د سټیل چې راته شو کېږي لاست نیم مثلا چې کوم دی صمیم دی او د کوم ولایت دی مثلا زه ورته لیکم چې د هلمند ولایت دی هغه څه وروسته چې کوم د ټلیفون نمبر دی دغه څه وروسته پیس دی دا ټول چې کولی شي ورته لیکلی شي دا هم همدارنګه چې شي لري ډیزاین ویو لري راځو ډیزاین ویو دی دلته بیا ته چې کولی شي ډیزاین کولی شي مثلا لومړی چې کوم دی دغه ټایټل چې کوم دی ټایټل یې راخمه په دې ساحه کې چې شي ایږدم ټایټل یې ایږدم ټایټل شیفت دغه کوم چې لوړ بټن دی په دې سره چې کولی شي کوچنی کولی شي او دغسې لوړولی او کښته کولی چپه او راسته هره خواته چې کولی شي وړلی شي مثلا دغه ټایټل چې کوم دی دغه ټایټل یې ورته چینجولی شي زه دغه ټایټل ورته چینجوم د چشپ په نامه دی مثلا زه غواړم چې دا د چشپ په نامه کومه شهاب کمپیوټر په نامه دا د شهاب کمپیوټر په نامه کوي کولی شي د فارمټ له لارې دلته چې شي وکړي سټایل ورکړي زه ورته هم دا خط دې چې شي وي بولډ دا دی ډبل صحیح دی رنګ دې سره کوم وي رنګ دې سور وي مثلا دغه رنګ یې ورته چینجوم چې دا دې څه بڼه وي دا بڼه وي صحیح شو دا مې ګورئ سټایل هم ورکولی شي یو خط ته چې خط یې څه ډول سټایل ولري صحیح شو هر ډول سټایل مثلا دا ډول سټایل د خط چې شي ودې لري په کوم ځای کې دی وي په سنټر کې دی صحیح شو لومړی چې کوم دی عنوان هغه څه وروسته مثلا آی ډي دې په کومه ساحه کې وي زه ورته وایم چې په دې ساحه کې چې وي آی ډي وي دلته نیم دی دا نیم کوم هغه چې دی دا ورته چې کوم ورته کوچنی کوم لاست نیم دی دا ورته دې خواته ایږدم دلته دې وي دغه څه وروسته کوم چې پروینس دی پروینس هم راخم دلته چې کوم ورته ایږدم هغه څه وروسته چې کوم دی فیس دی فیس هم ورته وایم چې د فیس کوم سیل چې وي هغه دې یو څه اندازه غټ صحیح دی دومره اندازه چې وي غټ دغه څه وروسته چې کوم دی راځو دا دې هم ورته وایي چې دا دې هم په دې ساحه کې وي او د دې اندازه دې هم چې شي ورته غټ وي صحیح شو دلته هم چې کوم ترتیبات هغه ترتیبات یې ورته چې کو برابروي چې دا دې هم په دې ساحه کې وي د دا اندازه چې کومه ده دا دې کمه وي او په دې ساحه کې وي لاست نیم چې کوم دی هغه لومړی چې کوم دی ټایټل دی او دا وروستی بیا هغه عنوان ټیکس دی راځو دا به هم ورته چې دا دې په دې ساحه کې وي فون نمبر چې کوم دی دا دې په دې ساحه کې وي او د دې اندازه دې یو څه ډېره وي راځو د پیس اندازه به یې یو څه ورته غټه صحیح شو اوس نو راځو کنټرول ډبلیو ورته وایي یس ورته وایي اوس ګورئ دغه چې کوم و زه رقمه دا چې کومه راخلاصوم ګورئ په دې نوم باندې هغه نوم ورکړئ دلته مو چې ډیزاین وکړئ دا ټول مو ترتیبات مو ورته چې کړه ورته برابر مو کړه دلته ګورئ په دې اخر کې موږ یو کس اضافه کړه د چا په نامه د احمد په نامه اضافه کړه چې مثلا دا چې دی تخلص دی اوس زه رقمه دا ګورئ کله چې موږ دلته تغیرات پکښې راوستل دغه تغیرات په خپله په چا کې راغلي دي په ټیبل کې راغلي دي کله چې موږ په فارم کې تغیرات راوستل ګورئ د احمد په نامه موږ یو کس پکښې ولیکئ تخلص مو ورته ولیکئ هغه چیرې راغله دلته راغله